موږ په هیواد کې دننه ټولو هغه رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکوو چې درې موارد اصول ومني. اسلامي ارزښتونه، زموږ د هیواد علیا منافع او زموږ افغاني دود او کلتور. د دې درې مواردو په نظر کې نیولو سره ټولې رسنۍ دلته فعالیت کولی شي. همدا اوس په هیواد کې شاوخوا 370 غږیزې، انځوریزې، برېښنایي رسنۍ فعالیت لري او د اسلامي امارت د راتللو سره لسګونو رسنیو په فعالیت باندې پیل کړی. نشراتي معینیت 15 ریاستونه لري. پر نشراتو باندې د څار ریاست، د ورځپاڼو ریاست، بیهقي ریاست، اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست او باختر اژانس. نشراتو باندې د څار ریاست هغه کارونه چې په تیر یو کال کې ترسره سوي دي، تر ټولو مهم پکې خبرنګارانو ته 620 خبرنګارانو ته د هویت ځانګړي کارتونه ویشل دي. دا پروسه د وړاندې څه شروع سوې وه. د دې پروسې د شروع کېدو څه هدف دا و چې خبریالان مشخصې، هغوی چې مسلکي خبریالان دي او اداراتو ته تګ و راتګ لري، د دوی دپاره ستونزې او مشکلات نه وي او زموږ په هیواد کې به کره شمیر د خبریالانو معلوم سي، بیا به د خبریال په نوم باندې څوک سوء استفاده نسي کولی. دا بهیر هم په مرکز کې او هم د اطلاعات فرهنګ ریاستونو په توسط باندې په ټول هیواد کې شروع دی. تر اوسه پورې 620 خبریالانو د هویت دا ځانګړي کارتونه اخیستي دي. زموږ رسنیو د فریکونسیو په برخه کې ځینې قرضدارۍ لرلې چې دوی د ستونزو او د مشکلاتو سره مخ کړي وه. هغه پیشنهاد د ریاست الوزرا مقام ته لیږل سوی تر څو یا په قسطونو باندې او یا هم باقیات یې معاف سي. همدا ډول ټولو چاپي و برېښنایي و آنلاین رسنیو دپاره د جوازونو د آنلاین د ویش دپاره کار پیل سوی دی چې دا کولی سي د رسنیو دپاره مرستندوی ثابت سي او دوی وکولی سي په آنلاین بڼه باندې ځانونو ته جوازونه واخلي. رسنیزو تخطیو ته د رسیدونو کمیسیون هم په نورمال شکل باندې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. هغه موارد چې پیښیږي یا د ادارو او د رسنیو ترمنځ یا په خپله د رسنیو کې پیښیږي، دا کمیسیون د هغو دپاره حل لارې لټوي او مسلسل مجالس او جلسې لري. یو بل مهم کمیسیون د کتاب د ارزونې کمیسیون دی چې د نشراتي معینیت تر چتر لاندې هم په مرکز او هم په ټولو ولایاتو کې فعالیت کوي. موږ هغه کتابونو ته هیڅکله اجازه نه ورکوو چې زموږ په هیواد کې د پرتو قومونو ترمنځ کرکه او نفاق خپروي، زموږ معتقداتو توهین پکې کیږي او د پردیو د ارزښتونو او فکري یرغل دپاره کار پکې کیږي. دا کمیسیون په متواتر شکل باندې خپل فعالیتونه روان ساتلی دي او په دې برخه کې زیات پرمختګ کړی. همدا ډول د لوحو او تابلوګانو د اصلاح کمیسیون دی چې همدا اوس هم په مرکز کې او هم په ولایاتو کې کار عملا جریان لري. کوشش دا روان دی چې موږ د لوحو د تابلوګانو څخه هغه بېمعنا الفاظ یا مصطلحات یا پردي الفاظ چې زموږ او ستاسو په رسمي ژبو دري او د پښتو ځای نیولی، هغه ځینې وایستل سي او ټولې لوحې و تابلوګانې بالاخره زموږ او ستاسو په ملي ژبو او په رسمي ژبې باندې رامنځته سي. همدا ډول د یوټیوب چینلونو دپاره او د کتاب د ارزونې د کمیسیون دپاره طرزالعمل نهایي سوی دی. یو مشکل او ستونزه چې موږ خبریالان ورونه یې لري
وړاندې داسې وو د خبریالانو د نومه څه هر چا سوی استفاده کول، کومکونه د ژورنالیستانو په نوم باندې راتلل. اطلاعات فرهنګ وزارت د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره یو مشترک صندوق باندې کار شروع کړی دی. د هغه طرز العمل نهایي سوی دی تر څو د دې صندوق د لارې ټولو هغه مستحقو اړمنو خبریالانو سره پرته له تبعیضه د دوی سره همکاري وسي او د دوی لاسنیوی وسي. اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست عملاً یې فعالیت او کار روان دی. دوی مهمې دندې ورته غاړې دي. یوه د اطلاعاتو ته د لاسرسي پیاوړتیا. اطلاعات فرهنګ وزارت د ریاست الوزرا په امر باندې د ټولو دولتي ویندویانو دپاره مرجع اطلاعات فرهنګ وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست ټاکل سوی دی. ټول ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل سوي دي چې په وخت باندې د خپلو اړوندو اداراتو معلومات د رسنیو سره شریک کړي. همدا ډول د امارتي ادارو د ویندویانو روزنه د ریاست ته ورترغاړې ده چې هم په مرکز کې او هم په زونونو کې اوس دا کار عملاً جریان لري. هره اداره هره رسنۍ که په دې برخه کې د مشکل سره مخ وي او حکومتي ادارې دوی ته معلومات نه ورکوي، دوی کولی سي د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست سره په تماس کې سي او دوی دا مشکل ورحلوي. یوه بله مهمه اداره هغه د بیهقي ریاست دی. بیهقي په هیواد کې د کتاب د نشر او د خپرولو تر ټولو سابقه داره اداره ده. بیهقي ریاست د اسلامي امارت د راتللو سره الحمدلله ډېر ابتکارات کړي دي. په لومړي ځل باندې قرآن عظیم شان چې لیکل، ډیزاین و، میناتوري و، اړوندې چارې دلته په هیواد کې دننه سوي دي، هغه چاپ ته سپارل سوی دی. او همدا ډول 18 ډوله قرآن عظیم شان چې د هغه د جملې څخه 12 ډوله چاپ سوی دی او پر نورو باندې کار روان دی. 1 میلیون قرآن عظیم شانونه د ریاست الوزرا په امر باندې چاپیږي او په آینده کې هڅه کیږي چې په دې برخه کې موږ یو لوی مرکز د قرآن عظیم شان د چاپ دپاره اماده کړو تر څو په دې برخه کې موږ وکولی سو خپل هیواد د دې برخې څخه غني کړو او په کور دننه باندې د قرآن عظیم شان د چاپ دپاره دلته کار وسي. همدا ډول د امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د ریاست الوزرا او د اطلاعات و کلتور وزارت د مشرتابه د حکم سره سم د بیهقي ریاست د پراخه کولو دپاره د کار د لا اغېزمنولو دپاره 6 کمیټې ټاکل سوي دي چې د هرې کمیټې ځان ته جلا کار دی او په هره برخه کې فعالیت کوي. موږ او ستاسو د فقه مشهور کتاب د رد المحتار په نوم باندې د هغه د ژباړې کار د امیرالمؤمنین حفظه الله د هدایت سره سم شروع سوی دی او همدا ډول د نورو کتابونو د ژباړې په برخه کې ډېر کار سوی دی. د بیهقي ریاست د مرکز کابل په شمول په ولایاتو کې د بیهقي د کتاب د پلورلو غرفې پرانیستلې دي. یوازې په کابل کې 15 غرفې پرانیستلې دي. همدا ډول په ولایاتو کې دا لړۍ روانه ده چې په نږدې راتلونکي کې به ټولو ولایتونو ته دا پروسه پراخه سي. او زموږ بل آمریت مستقل آمریت د نشراتي معاینت کې هغه د کاپی رایټ آمریت دی. تاسو پوهیږئ کاپی رایټ یا حقوق الطبع په اوسنۍ نړۍ کې دا یو مهمه موضوع ده. لیکوالان چې کتابونه چاپوي د دې دپاره چې د دوی آثار بل څوک د دوی په نوم باندې چاپ نه کړي یا بده استفاده ځینې ونه کړي. په تیر کې په دې برخه کې ډېرې تخطۍ سوي وې. اوس په هیواد کې هیڅوک پرته له دې چې د کاپی رایټ د امریت څخه ISBN هغه مسلسل نړیوال نمبر وانخلي د کتاب د چاپولو اجازه نه لري. د دې شمیرې په اخیستلو باندې د کتاب
اهمیت هم زیاتیږي او همدا ډول د کتابونو د چاپ مخنیوی هم کیږي که څوک د بل چا اثر غواړي په خپل نوم باندې چاپ کړي. همدا ډول ځینې موضوعات چې په دې برخه کې لرل و او خلکو د نورو خلکو آثار په خپل نوم باندې چاپ کړي و، اوس دا موضوعات مستقیم د دې امریت د لارې څخه حل کیږي. که زموږ په لیکوالان ورونه په دې برخه کې مشکل ولري، دوی کولی سي کاپي رایټ امریت ته مراجعه وکړي. همدا ډول د ورځپاڼو ریاست ته موږ 4 حکومتي ورځپاڼې هیواد، انیس، شریعت، کابل ټایمز او همدا ډول وطنداران میاشتنۍ مجله په دوامداره توګه باندې خپل فعالیتونه لري. اوس د هیواد ټولو برخو ته زموږ چاپي ورځپاڼې رسیږي د مرکز او د ولایاتو په شمول باندې. بله مهمه اداره د باختر اژانس دی. تاسو پوهیږئ باختر اژانس زموږ په هیواد کې ډیره حتی په سیمه کې مخینه او سابقه لري. باختر اژانس د پښتو و دري و انګلیسي ترڅنګ په نورو ژبو باندې هم خپرونې لري. باختر اژانس د خبرونو ترڅنګ په جهادي برخه کې ځینې مهم مستنداتو باندې هم کار کړی دی او کار روان دی. باختر اژانس په ولایتونو کې په ټولو ولایتونو کې خپل محلي خبریالان لري او د دې اژانس د تقویې دپاره ډیر کار سوی دی. اوس باختر اژانس د هیواد په سطح باندې د خبرونو یوه اعتمادي مرجع ده چې بهرنۍ رسنۍ تر ډیره پورې اتکا ورباندې کوي.